کله هم داسې درته احساس شوی چې ټول خلک مخکې لاړل او ته لا هم هغه ځای ولاړ یې؟ ستا ملګرو ته نوکریانې میلاو شوې، د چا واده وشو، چا خپل کاروبار شروع کو، او کله چې څوک درنه پوښتنه وکړي څه روان دي، نو ستا سره هیڅ واضح جواب نه وي. ته یوازې موسکی شي او خبره بدله کړي، ځکه حقیقت دا دی چې خلکو ته ستا نتیجه ښکاري، خو تا ته خپل زحمت او جدوجهد ښکاري. هغه شپې چې تا بې خوبه تېرې کړي، هغه دعاګانې چې تا په پټه کړي، هغه کوشش چې بیا ناکامه شوی، دا څوک نه ویني. ورو ورو دا کمپیریزن ستا باور ختموي. دا سوشل میډیا تا د خپل ذهن نه خلاص کی. د چا نوې موټر، د چا نوې نوکري، د چا خوشاله تصویران، او بیا ستا په زړه کې یو غږ راشي، یار زه خو وروسته پاتې شوم. بیا ته د ځان سره پوښتنه کوې، آیا زه ناوخته شوم؟ آیا زما ژوند ضایع شو؟ خو یو حقیقت واوره، د هر انسان ژوند خپل وخت لري. هر څوک په یو وخت کې نه کامیابیږي. ځینې زر کامیاب شي، ځینې وروسته. خو چې څوک وروسته کامیاب شي هغه اکثر ډیر قوي وي. ته فکر وکړه، ټول بوټي یو وخت کې نه لویږي. ځینې زر راټوکیږي او ځینې کلونه وخت اخلي، خو چې کله لوی شي نو لوی سوری ورکوي. همداسې ته هم کیدی شي هغه ونه یې چې وخت اخلي، خو چې لوی شي نو ډیر خاص او قوي. یاد ساته، ناوخته کېدل ناکامي نه ده، ودرېدل ناکامي ده. که ته کوشش کې، که ته زحمت کې، که ته زده کړه کې، او که ته تسلیمیږې نه، نو باور وکړه ته ناکام نه یې، ته یوازې په خپل وخت روان یې. خلک به درپسې خبرې کوي، وایي به تر اوسه دې څه ونه کړل، خو دغه خلک ستا په قصه نه پوهیږي. هغو نه پوهیږي چې ته څو ځله ولیدلی او بیا پورته شوی. ژوند ریس نه دی، ژوند یو سفر دی، او د هر چا لاره بیله ده. کله کله ناوخته کامیابي زیاته خوږوي، ځکه چې صبر پکې وي، محنت وي او تجربه وي. ته یوازې دا کار وکړه، په ځان باور وساته، هره ورځ لږ مخکې لاړ شه، ځکه چې ورو روان کس هم منزل ته رسیږي که ودرېږي نه. یاده ساته، نن چې ته کوم ځای کې یې دا ستا شروع ده، پای نه ده. او یو ورځ به داسې راشي چې ته به کامیاب شي. خلک به وایي مونږ ته خو مخکې نه معلومه وه چې دا به ډېر لوی شي، خو یوازې ته به پوهیږې چې دې ځای ته د رسېدو دپاره دې څه زغملي دي. نو که نن ته ځان وروسته ګڼې، یوازې دا خبره په یاده وساته، ته ناوخته نه یې، ته یوازې تیارېږې. او باور وکړه ستا وخت به حتما راځي.